له احمد مسعود سره د ځلازازۍ اړیکې حقیقت اوس معلوم شو. له قطر او اندونیزیا څخه خبرونه راغلي دي. طالبانو له ناکامورا سره څنګه ظلم وکړ او د نجونو د ښوونځیو په اړه هم خبرونه شته، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. په سر کې دا چې ځلازازۍ چې د جمهوریت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د پولیسو نامتو افسر او د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو مدیره وه، هغې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې غړیتوب ترلاسه کړی دی. هغې له احمد مسعود څخه مننه هم کړې ده چې د وطن له قهرمانانو سره په څنګ کې ځای ورکړ. نوموړي زیاته کړې ده چې د دښمن په مقابل کې متحد او په یووالي خوځښت کوي. دوهم خبر دا چې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ په جوړولو خبرې شوې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه خبرې تیره ورځ په ازبکستان کې ترسره شوې دي او په هغه کې ټینګار شوی دی چې درې واړه هیوادونه به د دغه پټلۍ د جوړولو او پراختیا لپاره عملي هڅې پیلوي. له ناکامورا سره بیا د طالبانو ظلم دا دی چې طالبانو زابل پوهنتون کې د جاپاني ډاکټر تتسو ناکامورا په نوم جوړ شوی پارک د خپل یوه جنګیالي ملا روزي خان عاکف په نوم نومولی دی. د معلوماتو له مخې روزي خان لومړنی طالب و چې په دې ولسوالۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه پیل کړې وه. افغانان ډاکټر ناکامورا د افغانستان د آبادۍ اتل او د هغه خدمات نه هیرونکي بولي، خو طالبان بیا ورسره داسې کوي. او په دې برخه کې د ملال یوسفزۍ څخه هم دا خبر دی چې د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ وایي چې تر هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو بشري حقونه نه وي منلي، نړۍ دې په رسمیت نه پیژني. ښاغلي یوسفزۍ دغه څرګندونې د دوحې فورم په نامه نړیواله ناسته کې کولې. دغه ناسته چې قطر کې روانه ده، د نړۍ بېلابېلې مشهورې څېرې پکې بحثونه کوي او د طالبانو په مخ کلکه څپېړه. د افغان نجونو روباټیک ټیم د قطر هیواد د دوحې 2022 کال د نړیوال انجمن جایزه وګټله. یاده جایزه د قطر هیواد امیر لخوا د افغانو نجونو روباټیک مشرې رویا محبوب ته ورکړل شوه. افغان نجونې او میرمنې د دې وړتیا لري تر څو خپله ټولنه او هیواد پر خپلو مټو او هلو ځلو سره د نړۍ سره سیالان کړي. نو بناً تعلیم، تحصیل، کار، مدني او سیاسي مشارکت د افغانو میرمنو بشري حق دی. بلخوا بیا د ریپورټونو له مخې طالبانو په لسګونو هغو ښځو ته د پرواز کولو اجازه نه ده ورکړې چې غوښتل یې له شرعي محرم پرته سفر وکړي. د یو مقام په وینا د دغو ښځو له ډلې څخه یو شمېر یې دوه ګونی تابعیت درلوده چې غوښتل یې بیرته په بهر کې خپلو کورونو ته ولاړې شي. قطر او اندونیزیا د راپورونو له مخې د قطر د بهرنیو چارو او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ داسې هوکړه لاسلیک شوې ده چې له مخې به اندونیزیا له افغانستان سره بشردوستانه او پراختیایي مرستې کوي. او په پای کې همدا خبر قطر وایي تمه لري چې افغان حکومت د نجونو د ښوونځیو په تړاو خپله پرېکړه بیرته واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن په تازه مرکه کې ویلي دي چې د دې خبر په اورېدو حیران شوی دی. د ده په وینا په ځلونو یې نوی افغان حکومت هڅولی دی چې خپل سیاستونه بدل کړي، نجونو او ښځینهو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي او د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیدله. د داسې نورو تازه خبرونو لپاره د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. ویډیو لایک کړئ، نظریات مو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو ته خدای پامان.